هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د شپږم فصل معرفت ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون پنځم فصل له 40 لوست څخه پیلیږي او پر 40 لوست پای ته رسیږي. دا فصل چې 7 لوستونه لري لاندې موضوعات پکښې شامل دي. 40 لوست د سلونو عددونو جمع کول په افقي ډول. په دې درس کې به زده کوونکي په افقي ډول د سلونو عددونه جمع کول زده کړي. 15 لوست درې رقمي عددونه جمع کول د درې رقمي عددونو سره چې یویز او لسیز رقمونه صفرونه وي. په دې درس کې به زده کوونکي د داسې درې رقمي عددونو جمع کول زده کړي چې یویز او لسیز یې صفر وي. 16 لوست درې رقمي عددونه د درې رقمي عددونو سره جمع کول. په دې درس کې به زده کوونکي په بشپړه توګه درې رقمي عددونه جمع کول زده کړي. 17 لوست د درې رقمي عددونو جمع کول د درې رقمي عددونو سره چې حاصل ولري. په دې درس کې به زده کوونکي زده کړي چې د درې رقمي عددونه په جمع کې حاصل څنګه په پام کې ونیسي. 18 لوست د درې رقمي عددونو تفریق. په دې درس کې به زده کوونکي د درې رقمي عددونو تفریق کول زده کړي. 19 لوست د درې رقمي عددونو تفریق چې 4 ولري. په دې درس کې به زده کوونکي زده کړي چې څنګه د درې رقمي عددونو په تفریق کې 4 واخلي. 40 لوست د درې رقمي عددونو تفریق چې ویز او لسیز عدد یې صفر وي. په دې درس کې به زده کوونکي دا زده کړي چې یویز او لسیز صفر وي نو څنګه تفریق وکړي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسې د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د شپږم فصل مهم درسونه دي. تاسې به هڅه کوئ چې دا درسونه هم د تیرو درسونو په څیر په خورا مینه او شوق سره هر یو جلا جلا تعقیب کړئ او زده یې کړئ. د خدای په امان.